زه ډاکټر صاحب جی تاسو ولې مسلمان یې؟ زه ولې مسلمان یم؟ معاشره چې دا انسان ته یو کومه په یو مسلمان کور کې پیدا شو چې سړی پیدا شي نه هغه ته دا پته ني خو مسلمانه معاشره کې څوک پیدا شي نو هغه جمعات ته ځي راځي پیرنټس هم دا غواړي چې دته دیني دغه وکړي او داسې که په یو بله معاشره کې پیدا شي نو هغه به دغه ځای په مذهب او دغه سره به هماهنګ رواني چې د 1400 کالو شي سړی دې بیا سوچ شروع کړي او دین چې دی دین د ډېرو خبرو نفي کوي او د ډېرو خبرو ترغیب کوي نو هغه نفي چې د کوم خبرو کوي نو هغه انساني عقل مطابق چې دی انسان هغه ته مایل لکه جواری شو نو هغه کې انسان له مزه راځي دغه سي نشه شو نو هغه کې انسان له مزه راځي داسې نور ګناهونه دي یا جرمونه دي چې انسان هغه طرف ته اټریکټ کوي دین د دغه نه منې کول کوي نو چې څوک د دین خلک ني هغه وایي چې کوم د قوم سیس دی را دي دین منې کړي خو بیا چې ورو میچور کیږي او سړی د عزت او د حیا په معنی پوهیږي نو ما دوه خبرې بنیادی په دې کې دا زده کړې چې موږ واړو د سکول کې به راته وی چې صفایي نیم ایمان دی نو موږ به وایو چې دا چې مخکې ته په ځای کې ټول کې دې ته صفایي وي چې زموږ یې پاکه کړه بیا چې لږ ونته مخکې لاړو نو د جامع صفایي شو د وجود صفایي شو بیا مذهب چې دی هغه وایي چې ته همیشه کوشش کوئ چې په اودس کې د اودس مطلب دا دی چې ستا باډي سره هیڅ قسمه ګندګي نه بیا چې لږ مخکې لاړو په ساينس باندې پوه شو نو پته راته ولګېده چې د کولیسټرول هم ګندګي ده چې کوم انسان د کچه زیات خوراک کوي پراپر ایکسرسایز نه کوي نو هغه باډي کې کولیسټرول پیدا کېږي کولیسټرول شو داسې نور فاسد مواد شو نن سبا چې کوم خلک په مایټوکانډریل ډیزیزز باندې کار کوي هغه وایي چې مایکروکونډریا چې ده مایټوکونډریا دا فود ټو انرژي کنورژن انجن دی او د دې خلیله چې تا فاسد مواد راوستل د دې هغه فنکشنلیبিলিټي چې دا کمپرومایز نو چې ته صفا کول شي او دا ته واپس کول شي دا صفای ول راوستي شي نو ته ایج ریوایول کول شي ایج ریورسل کول ته ځان بیا ځوانول شي نو د دې مطلب دی چې صفای واده د چختو غنوا چې موږ سکول کې کوله دا د انسان باډي سره متړلې بیا د ذهن صفای دا چې ستا ذهن پاکي زه اکثر تاسو ته کله کله یو اگزامپل درکوم منګ دلته ناسیو ته راغله الته جواری کې د اغې نه را پاسې دي او دا بل مرګره راغله دي هغه کې شراب سکي شو دي هغه ځای نه راغله دي دا بل مرګره د یو ځای نه راغله دي چې الته ډمه کړي دي او دا بل مرګره جمعات کې منځ کو او الته ناستو سبق مو بکوي او دې دل ترال نو کدل ته هر څومره مونږه خبرې کوو نستا به تلواري چې بیا غ جواره دې لړ شمه شهر الته باغ پلاني غټلی کنه چې زماغه مرګري به غټلی او کبهللی وي تا ذهن کې دغه پراته دي بل ذهن کې نشه پرته ده چې واپس لړې غ نشه کې ډېر خواندو دغه بل چې دی وي چې الته مېلس کې به وسره روان او د جمعه چې کوم راغلي د په ذهن کې خدای نو د دغه ذهن د برایو نه پاک دي او دې چې کوم سوچ کوي نو سوچ به پاکي او مونږه چې کوم د باغ نه راغلي د غلطو ځایونو نه راغلي مونږ چې منځوم کو نو په نظر کې به هغه ګرځي نو مونږه پاکه ته نشو رسېدي ذهن هم اکا دغه کې لګیا نو یو دغه بیا یو اجراغه چې ما وی صفای نیم ایمان نه باقی نیم څه شي صفای نیم شو نه باقی نیم ایمان کم ځای دی نو چې هغه نه راته عمرګری وې نو هغه وی چې حیام نیم ایمان دی نو چې ما ته سوچو که ساينټیفیکلی نو صفای د ځان نه ګندګي لرکول دي او حیا د ګندګي نه ځان ساتل دي د ګندګي نه ځان ساتل او ګندګي د ځان لرکول وزو نعوذ بالله اذا نان مسلم سار پاسې دم وزو د میډیکل اصول باندې پوهیږم ما ولهم بل هر څه مې وکړو ماسپخینه پورې مې کار وکړو بیا مې ډوډۍ وخوړه بیا سملاستم بیا ما دیګر واکلم لړم د صحت خیال مې مو ساتو او بیا ما خام را لمه ډوډۍ مې وخوړه بیا مې ولهم بل سملاستم ما خدا وکړو او د دې ټیمټبل نشته دا زما په خپل مذهب مال ټیمټبل را کړی چې ته بساروم ځان پاکه او دغه پاکي چې دا نو دا د دې لپاره نه ده چې هغه وایي چې ته میډیکلی پاکي میډیکلی د هغه بای پروډکټ دی هغه پاکستا سوچ پاکي هغه وایي چې ته په کم عوامل کې په ورس کې چې ستا په ذهن کې خدای پاکي یو سړی دی هغه تعالی بدل نشي درکولې او تا هغه سره خېګړه کوي نو هغه ته خدای د پاره کوي تعالی 200 کسان مخې له درلو هغه سل تعالی ریوارډ درکول شي تا د خېګړي او هغه سل غریبانان دي نو خدای پاک هغه نه دی بیل کړی د دې کریډټ ته
نو د دې مطلب دا دی چې خدای پاک د انسان خیال ساتلی د ټولو نه اهمه خبره چې کوم ما په دین کې زده کړې ده هغه دا ده چې په جنازه کې یو مړی ته لامبو او د هغه یو عیب ته پټ که چاته دی ونه وي هغې په بدل کې یو خدای پاک ګناه کبیره بخي. زما ذهن ته هغه ټایم دا خبره راغله چې کوم ځان موږ په 10 روپۍ رشوت سپکو او د هغه انسان خدای پاک په مړونو د عزت خیال ساتي دا د هغه مړي د عزت خیال ساتي چې زما ګناه کبیره دی بخي. نو چې په مړونو خدای پاک زما دومره عزت کوي نو دا خدای چې دی نو دا وړوکی نه دی دا ډېر لوی دی او انسان له ډېر لوی عزت او ډېر لوی مقام ورکړی دی. او بل خبره دا ده چې دا کمیونیزم شو سوشلیزم شو کیپیټالیزم شو زه یو نظام ته بد نه وایم خو چې زه اسلام ته وګورم او د هغې نه مخکې مذهبونو ته وګورم نو په هغې کې هم د غریب استحصال نشته په هغې کې هم ظلم چې دی نو هغه ګناه دی بد ورته کتلی شي هغې کې هم برابري ده خلق برابر دی د غلام او د آقا فرق اسلام روک کړی د زنانه عزت چې اسلام کم کړی دی د مور د لور د خور د ښځې د نیا په حیثیت دا په کم مذهب کې دومره عزت دی رشتوله بل نظام ورکړی دی. نو که چېرې مذهب نی نو انسان به ډېر غیر مهذبي او بل خبره هر نظام چې دی نو د قانون او د ډنډې محتاج دی او مذهب داسې څیز دی چې هغه تا سره هیڅوک هم په خوا کې ني بیا هم ستا دا عقیده ده چې خدای پاک ماته ګوري نو ستا نه ډنډې ته حاجت شته نه د بېعزتۍ ته حاجت شته نه د سټ نه نیو ته حاجت شته. کمیونیزم که تا نه په سټ نه دې نیسي او تا ته وایي چې دا دله ورکه اسلام د هغې تا ته وایي چې دا عبادت دی ته پې فخر محسوس کا چې خدای پاک تعالی دا وس درکو او د خدای شکر ادا کا. نو دا طریقه څنګه ده او دا څنګه ده نو ماته دا ټول نظامونه چې دي دا ماته د مذهبونو نه ډیرایوټ ښکاري خو دې کې د خدای پاک نوم لري کی او هغه نظام نه یو څو ټکي راوالي او هغه سیستم کی زه د اچا لکه توهین کول نه غواړم زما په نظر کې چې کوم ځمکني نظامونه چا جوړ کړي دي نو دم جینیس خلقو یو ډېر لوی انډرسټینډینګ دی خو چې کائنات چا جوړ کړي دي کائنات څوک چلی او هغه مالا یو ټیمټبل د لایف را کړی دی یو طریقې کار راته ښوولی دی او د هغه پکې ذاتي مفادات هم نشته که مونږ لمونځ وکړو نو خدای پاک ته پکې څه فایده ده که مونږ زکات ورکړو خدای پاک ته پکې څه فایده ده زمونږ د ښېګړې دپاره که زه زکات هم ورکم د هغې په بنیاد ما ته خلک ښه ګوري که زه لمونځ هم وکړم نو د هغې په بنیاد ما ته خلک ښه ګوري خلک مې ریسپیکټ کوي چېرې دی کم از کم په ذهن کې پاک دی او د یو خدای وحدانیت او طاقت مني نو دکه د ټولو نه لویوالی دی او د دې کې د ټولو نه لویوالی چې دی انسان خپلو کې برابرېدی نه شي چې تر څو د الله حاکمیت ونه مني چې د الله حاکمیت ومنه ته نو ته برابر شوي او که د الله حاکمیت ته نه منې د دې مطلب دا دی چې ته د انسانانو غلام یې او چې د انسانانو غلام شوي نو ته انسان نه شوي سب هیومن شوي سیکنډ کلاس سټیزن شوي په انسانیت کې. نو انسان ماته د ټول جهان برابر ښکاري او تاسو به ما وینئ په پریکټیکل لایف کې چې ماته د صدرانو وزیر اعظمانو وزیرانو دا ماته هېڅ هم نه ښکاري خپل برابر راته ښکاري ایکول عزت یې کوم چې څومره ستا کوم چې ته د هېڅ هم نه او د هغه ماته مه کم راښکاري کشر او مشر او دا ټول سړي ته درانه شي که نه ځکه چې ته خدای منې که دغه منل نه نو بیا به ته د ځمکنو څیزونو عبادت کوې او دا د ټولو نه سپک کار دی. نو انسان خدای پاک دروند کړی دی عزت یې ورلم ساتلی دی صفایي ورلم ساتلی ده او په هر لحاظ باندې او چې هېڅ ورسره هم ني تش توري بې وسی د خوځېدو هم ني هلته یې ورلم اسره ورکړی دی چې زه یم نو د دې نه لویه خبره بله نشي کېدی چې هېڅ هم نشته او بیا هم ستا یو کلک یقین دی دا یو بشیر علامه بشیر غالبا د سودان مشر هغه نه جیرمی پاکسمین د برطانیې یو ډېر ښه نیوز کاسټر و هغه ته تپوس وکړو وایي زموږ سیسټم د سوشل سروسز سیسټم غریب له په معاشره کې وسایل ورکوي د ژوند ضروریات ورکوي اسلام کې څه دي هغه ورته ویلي تا چې کوم ورډ استعمال کړو یو سیډ د ګورمنټ انشورنس او my Allah guarantees
that everyone will be given his due right till his or her last breath. زما الله ګارانټي ورکړي او ستا حکومت چې دی دا وي دغه خدای د لاندې کار کوي چې خدای نه غواړي نو دا حکومت ونی نو داغه بس انشورنس سوشل انشورنس وی داغه بس انشورنس وی مای الله ګارانټیز نو چې کوم اسلامي سوچو حکومتونو دلته دا خبر ډیر اهمه ده که یو اسلامي سره ایکستریمیزم خي که یو کمیونست ایکستریمیزم خي که یو سوشلیست ایکستریمیزم خي دا د خپل نظام او د مذهب توهین کوي پکار دادا چې مونږ خپل نظامونه او خپل مذهبونه خلکو ته دومره خپل شکل کې وخیو چې هغه سره د خلکو مینه پیدا شي نه چې په هغه باندې مونږ یو بل وجنو او د یو بل نه نفرت پیدا بنیادی خبره ده چې جاهلیت هغه په یو ځمکني نظام سره تړلې او که یو آسماني نظام سره تړلې جاهلیت چې دی دا نقصان دی او عقل چې دی د جاهل نه زما چرم دا مطلب نه دی چې سکول ته نه تللی جاهل هغه ته وي چې سوچ نه کوي او یو کار کوي نو جاهلیت چې دی دا د مذهب هم تاوان دی او دا د ځمکني نظام هم تاوان دی نو مونږ د خپل نظام که په یو بل نظام کې مونږ یو که په مذهب کې مونږ یو اده مونږ دومره خسته کو مونږ د دومره پولایټ شو مونږ د دومره سینسیر شو مونږ د دومره هانس شو چې زموږ خپل خلک راشي په ځای د دې چې زموږ نه نفرت وکړي نو دا نفرتونه په دې جوړ شوي دي چې په هر نظام سره څه ایکستریمیزم خلکو تړلې دي جاهلیت ور سره تړلې دي نو د خلکو د مذهبونو نه یا د نظریاتو نه نفرت کړي دا د نظریاتو او د مذهبونو د خلکو ذمہواری جوړي چې د خپل نظریو او د خپل مذهبونو تقدس خلکو ته وخی منفي رجحانات په کې نه ډیولپ کړي نو دې کې د انسانیت او د ټول جهان خیر دی